السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه. زه ډاکټر خالد فاروق او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه تاسو سره خبرې کوم. نن منګه بیا یو ډېر اهم موضوع تاسو ته راوړې ده او هغه موضوع بیا د ماشومانو سره تعلق ساتي، د هغې تربیت سره تعلق ساتي او هغه موضوع ډېره عامه ده په معاشره کې، ډېره په عامه پیمانه باندې ټول خلک پکې انوالو دي، خاص کر مور و پلار، اساتذه کرام او ماشومان، او هغه نقل دی چیټینګ. نو په دې باندې به خبره کوو چې زمونږ په معاشره کې چیټینګ دومره عام ولې دی، ولې پکې خلک انوالو دي دومره ډېر زیات، رول پکې د چا دی. یورپ په ډیولپډ معاشره کې دا نشته، نو د هغې وجوهات څه دي او څه ریزلټس دي. ډاکټر نصیر خټک صاحب سره به خبره کوو، هغې به په دې باندې خبره کوي. ډاکټر صاحب څه ویل غواړئ تاسو چیټینګ په والا باندې؟ موږ خپل معاشره کې څه بدلون راوستی شو د چیټینګ د رکاوالو په وجه باندې، د هغې په نتایج به صحیح او د خپل لږ د جرمني او د ډیولپ کنټریز نور چېرته تاسو پاتې شوي د هغې مثالونه راسره شریک کړئ. ډاکټر صاحب ډیره مهرباني، شکریا تاسو ته او تاسو کتونکو ته اوریدونکو ته د ټولو ته سلامونه او احترامات. دا ډیره اهم موضوع ده او دا داسې موضوع ده چې دا زموږ معاشري قبوله کړې یو برۍ ده. دا داسې برۍ ده چې هغې ته داسې یو بدي ده چې هغې ته زموږ معاشره د بدو په نظر اډو ګوري نه. نو او د دې چې کوم دی لکه موږ چې د مخکې نور پروګرامونه وکړل په پیرنټینګ باندې یا ماشومانو په تربیت باندې، د دې ټولو چې دا نه کیږي نو د هغې ریزلټ دغسې ټایپ ته سمپټمز راځي، علامات راځي. لکه نقل یو د هغې غټ علامت دی. اوس نقل ماشوم ولې کوي؟ آیا د ماشوم پکې بیل اختیار شته یا نشته؟ د سیستم پکې ایجوکیشن سیستم، ایگزام سیستم، والدین، اورال معاشره، مذهب، هر چیز لکه د ټولو پکې خپل خپل هر چا پکې خپل کردار دی، رول دی پکې. اوس لکه موږ به راځو د یو څیز ډسکس کوو او لکه دا به ګورو چې د څنګه د دې څیزونو پکې کردار دی. لکه ما خپله دا مشاهده ده زموږ د پښتنو باره کې چې پښتانه چونکې کلیکټیویسټ دي. کلیکټیویسټ څه دي؟ چې خاندانونه دي. لکه موږ تیر ځل د جوائنټ فیملی هم خبره کړې وه. زموږ په معاشره کې د چې کوم انډیویجوال دی، فرد دی، د هغه ډېر کم اهمیت دی. زموږ په معاشره کې خاندانونه دي، لکه اوسه پورې هم لکه خلک وایي دا د پلانکي خاندان نه دی او دا پلانکي خاندان نه دی. که ته ډېر بیکاره سړی خو چې دا غټ خاندان نه یې نو ته به ډېر تکړه سړی شمارل کېږي، او که ډېر تکړه یو فرد یې خو چې د بیکاره خاندان نه یې نو بیا به ته چې دی بیکاره سړی ګڼلی شي. لکه ستا خپل چې کوم ذاتي اهلیتونه دي. نو اوس دا چې کوم بیا غټ خاندانونه وي، لکه دا شروع به د دې څیز داسې شوي که نه، لکه ما ته خو لکه زه نه یم خبر چې دغه دې څیز شروع څنګه وشوه زموږ په معاشره کې. خو دا چونکې عموما بېایمانۍ سره لکه دا هم د بېایمانۍ یو علامت دی. نو چې ټوله معاشره بېایمانه شوې ده، لکه بخښنې سره لکه دا یو حقیقت دی که موږ سترګې ته پټې هم کوو او بیمانی ډېره زیاته ده، دوکې بیمانی دا یو غټ علامت دی، شک نشته. بالکل. او نو دې کې بیا د غټ خاندانونه چې کوم دي، د بااثره خاندانونه چې کوم دي، هغه وایي چې مثال کې طور پر زما ماشوم چې کوم دی که هغه فیل شو نو دا خو زموږ د ټول خاندان بدنامي ده. زه سی اس ایس افسر یم، زما ماشوم په کار ده چې هم سی اس ایس افسر شي. زه ډاکټر یم چې زما زوی هم ډاکټر شي. زموږ په خاندان کې انجینیر پکار دی، زموږ خاندان کې وکیل پکار دی. نو دې ټولو دپاره بیا انفیر مین کې هغه کې چا کې اهلیت وي او کني نو هغه نو هغه بیسیکلي د ټول خاندان د کلیکټیو ایفورټس وي. بالکل. نو هغه دغه ماشوم چې کوم دی هغه کې اهلیت وي او کني وي نو هغه دې ته مجبوره کوي، دې ته پوش کوي، دې ته ورولي چې یاره ته به نقل کوي او ته به مخکې راځي. نو لکه زما خیال مې دی لکه د پښتنو چې کوم دغه کلیکټیویسټ اپروچ دی، دا خو که زه تاسو ته ووایم چې د انګریزان چې کوم دي دا ډېر هوښیاران وو. هغو په دې زموږ په دې قبایلو کې دغه اف سی آر قانون چې کوم دی دا نفذ کړی. دا ولې نفذ کړی؟ ګوره دا خو موږ وایو که نه، لکه زه موږ خپله هم ورته بد وایو، د فرنټیر کرایمز ریګولیشن دا ډېر زیات ظالمانه قانون و. خو که موږ په پښتنو ته عام طور باندې هم وګورو، پښتانه په خپلو خاندانونو کې هم دغه لوبې کوي که نه. اوس که له یو خاندان نه به یو کس بل خاندان سره څه بد وکړي نو ټول خاندان به پرې رانیسي. نو هغې کې لکه هر سړي نه به خطره وي، هر سړي نه به بدل اخلي. مطلب دا دی چې لکه موږ اورال اپروچ کلیکټیویسټ دی. لکه دا د دې نقل لپاره ټولو نه اول څیز چې کوم دی زما خپله خیال دی چې لکه دغه د کلیکټیویسټ اپروچ چې دی دا څیز ټولو نه اول دا څیز دی پکې چې دا لکه خلک راهڅوي دې ته چې نقل وکړي. ډاکټر صاحب تاسو خبره په دې ځای باندې تاسو یاد ساتئ، دې ځای مخکې ځو. دا خو تاسو د خاندان خبره وکړه چې خاندان کلیکټیولی په دې څیزونو کې انوالو دی، او بل اهم خبره دا وشوه چې د یو بیماري معاشرې، د یو بې ایمانه
خو ته خیر دونه په سختو الفاظو کې نشو ویلی، خو د یو بیماري معاشرې علامت دا دی چې په هغې کې به دا قسمه څیزونه کېږي. لکه یو څیز خو پکې دا نقل دی او چیټینګ دی، غلا کول شو، دروغ ویل شو. موږ په دې باندې مخکې پروګرامونه کړي دي. خو یو بل څیز طرف ته زه ستاسو توجه راګرځول غواړم، او د خپلو کتونکو او د اورېدونکو هم، چې دا وخت زمونږ په پرایویټ سکولز کې خاص کر د یو کمپټیشن دی چې ځان ته ډېر ماشومان اټریکټ کړي، ځان ته ډېر والدین اټریکټ کړي چې هغه د هغې سره ایډمیشنز وکړي. نو د بورډز په ایگزام کې خاص کر هغې هم انوالو وي چې هغه د خپلو ماشومانو دپاره داسې فری هالز ارینجمنټ وکړي. الا ماشاءالله ټیک هم پکې زه ټولو خبره نه کوم، خو د څه خلکو داسې څه خلک شته او هغې د بورډ سټاف لا او د استادانو دپاره سفارشونه او دعوتونه چې لکه حال فشي او دی چیټینګ وکړي د هغې ماشومان او ډېرې نمبرې والي او هغه په بورډ کې په ټاپ پوزیشن باندې راشي، هغه اناونس شي چې زموږ ماشومانو دومره ډېرې نمبرې ویوړي او د هغې سره د هغې په بیس باندې ایډمیشنز وشي. نو زموږ عموما تعلیمي ادارې هم په دې کې انوالو دي. شاید چې سرکاري تعلیمي ادارې به د دې نه بچي، د هغې وجه دا ده چې په هغې باندې نه سرکار څه فوکس شته نه پې والدین څه کار ساتي په خپلو بچو باندې. نو سرکار تعلیمي ادارو باندې به بحث کوو، هلته د چیټینګ څه صورت حال دی. خو په دې کې پرایویټ سکولز هم انوالو دي زموږ په دغه کې په معاشره کې. تاسو څه وایئ؟ ډاکټر صاحب زه دا خبره نه کوم چې لکه څوک یې کوي یا څوک یې نه کوي. د ګوره که د ګورنمنټ سکولونو ولا دي لکه سرکاري سکولونو ولا خلک دي، آیا هغه انکار کړی دی نقل نه؟ نه هغه خو پکې ډېر شامل دي، ځکه چې د بورډ په امتحان کې خو لکه وس نه رسي، د سرکار استاد هغه وس نه رسي. دا ټول دعوتونه د هغه به د سرکاري سکول ماشومانو به د غربت ته وجې د اثر رسوخ ته وجې به وس نه رسي، کني د ایماندارۍ د لاسه هغه انکار نه دی کړی چې لکه موږ نقل نه کوو. دا ټیک ده، بالکل دا خبره 100% نو مطلب دا دی، وس نه رسي، مطلب دا دی چې سوسایټي چې کومه ده، معاشره چې کومه ده، په دې کې به افراد د سی وی چې هغه به پاتې وي. دې کې زه یو بل موازنه کوم، ګوره دا یو پاکستان دی، په دې کې به لکه موږ پښتانه یو، د پښتنو په سیمو کې د بلوچستان هغه کوټې نه راواخله تر دې چتراله او د منصیري او هزاري، دا څومره پښتانه چې پراته دي په دو علاقو کې ټولو نه زیات نقل کیږي، په دې باندې بدمعشي کیږي، په دې باندې وهل کیږي، په دې باندې خلک چې دي استادان دباوي، ډیوټي والا خلک دباويږي، خلک بدمعشاني به کوي. بالکل ټیک ده، هم کتلی دي. دا اوس ریسنټلی په دې تیر ایگزام کې د کوهارت بورډ چیرمن زموږ په کرک یو سکول لاړو، نو الته دا هغه چې کوم نوکر واقع د سیکشوال هراسمنت الزام به په ولګو په چیرمن باندې چیرې صرف دې لپاره چې هغه نقل نه پرېښودو. نه او د بد مرغه دا شی ګوري په پښتنو کې د ډاکټر صاحب زموږ په علاقو کې دا شی ډېر زیات دی. ګوره مونږ د دې سره څه کیږي، لکه د دې سره یو بل مسله تړلې ده. ګوره ته چې په دنیا کې شاته وایي چې ما سبق ما بي اس امریکا نه کړی دی، ما بي اس جرمني نه کړی دی، ما بي اس یو کې نه کړی دی، ما بي اس فرانس نه کړی دی، ما بي اس پاکستان نه کړی دی، نو اتوماتیکلی به هغه سړی چې کوم دی هغه به وایي چې د کچا چې امریکا نه کړی دی، یورپ نه کړی دی، لکه د کینیډا نه کړی، استرالیا نه کړی، د ډیګري به خي. او زه خبره ده، موږ هم دا وایو، موږ ټول په دې پوهیږو، په دې پیګو کنه. بالکل. بیا چې په پاکستان کې ته چاته وایي چې ما د لاهور نه کړی دا او ما د پیښور نه کړی دا، نو بیا د لاهور خلک په دې باندې پوهیږي چې د لاهور ولا خدا او د پیښور ولا خدا، او ټول خلک پوهیږي. بیا چې پیښور او د کوټي مثال ورکړي، دا ولې خلک دا فرق کوي، دا ولې خلک فرق کوي، دا فرق خلک دی مطلب دا چې په دې باندې پوهه دي چې دا سیستیک نه دی، د دې رزلټ نه خلک خبر دي. بالکل دا ټیک. نو دا بنیادی طور باندې دا چې کوم ستا ایجوکیشن سیستم دی، ستا کوم ډیګری دا په هغه باندې د خپل مونږ دا کوېسچن مارک لګو او مونږ په دې پوهیږو. ایجوکیشن، تعلیم، ساينس دا خو داسې څیز دی چې دې کې خو ستا یو سکول سره، یو کلي سره، یو ضلع سره کې دا خو انټرنیشنل کمپټیشن دی. دا ټیک ده، دا خو ستا بین الاقوامي مقابله ده، ټول دنیا ماشومان سره ستا مقابله وي چې ته نکلو کې ته نمبر خو واخلې، خو ته به سره په امتحانونو کې څنګه کینې، ته به سره مقابلو ته څنګه برابرېږي، نشي کولای. دا ټیک ده، دا نشي کولای. نو لکه زه دا وایم چې دا په دې سیس باندې که څوک وایي چې موږ نه یو پوهیږو، خبر نه دي، خلک مکمل خبر دي کیسې نه، خو سترګې پټې او دا کار کوي، وقتی فائدې لپاره. دا ټیک ده، حالانکه د هغې سچ بیا فائدہ هم نه رسي. دا ټیک ده. لکه د دې یو مثال تاسو خبره یاد ساتئ، دا زمونږ چې کوم اوس د ام ډي کیټ ایگزامز کېږي د میډیکل لپاره، نو کوم سکولونو چې خصوصا په دې کې کوشش کړی والدینو چې د هغې بچې په نقل باندې نمبر ویسي او هغه بیا په اف ایس سی کې هم ښه بلا شی مارکس اخیستي، په میټرک کې هم ډېرې اخیستي په نقلونو باندې، خو چې کله ام ډي کیټ ته ور مخامخ شي او هغه ټیسټ کې ورکړي، نو عموما د هغو نمبر ډېرې کمې راځي.
او یا یې لکه مطلب کوالیفای کولای نشي. د دین علاوه نور چې کمپټیټیو ایگزامز چرته بهر دنیا کې، نو هغه کې هغه نشي کامیابی دی. او دا والدین ته پته وي چې بای دا مشکل به راځي. خو اوس مسله دا ده چې دا مرض به د دې معاشرې نه څنګه لر کېږي، ځکه دا خو علامت دی د دې په شا یو ډېر لوی مرض پروت دی. هغه مرض باندې خبره په کار دی زمونږ دا مسله د چا نه ده. مور و پلار په دې کردار ادا کړي، استادان پکې ادا کړي، تبلیغیان پکې ادا کړي، امامان پکې ادا کړي، د جمعو په خطبو کې خبره وکړو، څه وکړو په چلې اوس نه پوهېږو. زه دې تاسو ته یو ډېر دلچسپه خبره وکړم. تاسو د دې جمعې خطبې خبره وکړله. ما یو د مولانا صاحب نه تاسو کو چې یاره مونږ خو دا چې کوم زمونږ د دنیوي مونږ ورته وایي د تعلیمونه چې کوم د سکول دی کالج دی، یاره په دې کې دی په دې او په دې بورډونو ایگزامونو کې ډېر زیات نقل کېږي. یاره لکه دا ما ویره د خدا چې کوم دینی مدرسې دي لکه د اسلامي تعلیمات دي، دا شکر دي چې د دې سیز نه پاکې. نو هغه ته وایي چې تا ته چا ویلي چې مونږ لکه دې سیز نه پاکې؟ هغه وایي مونږ هم کوو. صحیح په درسي نظامي کې مخ ټیک ټاک نقل کېږي. دا صحیح ده. یعنی په زه قرآن او یو څه ته حدیث حیران کې وم خلک چې ګوره یو څه ته زه حیران وم چې لکه دې مدرسو ته اکثر زموږ د معاشرې کې چې کوم کمزوري هلکان وي هغه ځي. خو ما چېرته یو ملا هم فیل نه ولیدو چې وایي یاره دا لاړو اته کاله تېر کړو خو دا سرټیفیکیټ یې وانخیستو. هر ملا پاس وي. دا ټیک ده. خو ډاکټر صاحب دا د دې سره ما ته یو خبره راياده شوه. زه خپلو کتونکو اورېدونکو ته وایم چې موږ د دې اغلا دومره عادت شوي یو او دا اغلا موږ دومره په ایماندارۍ باندې کوو چې دا اوس چې څوک عمرې لاړ شي او حج لا، نو دا ریاض الجنه ته تک چې دی هغه په دې اپلیکیشن باندې کېږي، موبایل اپ باندې. نو هلته کې کسان ناست دي، هغه موبایل اپ باندې بلا شي نمبر یې اخیستي او ستا نه په 40 ریاله اخلي او تا ته خپل نمبر درکوي. یعنی ته به په غلا د بل په نمبر به ته ریاض الجنه ته ځې، نه پر پکې ریاض الجنه ته ځي، ریاض الجنه ته. او خو د هغې سره بل کار بیا پکې څو کسانو دا کار کړی چې ویل چیر یې حاصل کړی. نو په هغې ویل چیر کې یو روغ سړی کېنی صحتمند او دا شوک چې دا بیمار دی او یو ورسره روغ ورسره کی چې تا ته یعنی ویل چیر بوزه، نو دوه کسان په 80 ریاله باندې یا په 100 ریاله باندې دوه کسان په دوکه باندې او په غلا باندې په ریاض الجنه کې نفل وکړي او واپس راشي. او موږ وایو دا لکه موږ نفل وکړو، یعنی دا موږ په غلا په دوکه، یعنی غلا او دوکه او چیټینګ زمونږ د ایمان حصه جوړه شوې ده. خدای مکه دا خو د توله په دا کې به اوس د میاشت هم نه کېږي. ما یو کس سره زموږ رشته دار دی هغه عمرې کې و، هغه نه ما تپوس وکړو. هغه راته وویل چې یاره زه خو دا اوس چونکې هلته چې احرام دې نه وي تړلی نو ته لاندې کعبې سره طواف ته دې نه پرېږدي، صرف احرام والا کسان پرېږدي. او چې احرام نه وي تړلی نو هغه ته وایي تاسو پاسه طواف کوئ. هغه لږ اوږد وي. نو هغه راته وویل چې یاره ما سره یو بل ملګری دی هغه احرام وتړ، وایي یاره زه خو یې لاندې کوم که نه. اوس چې ته په غلا احرام وتړې عمره نه کوي او هسې د احرام تړلي صرف د غلا دپاره او طواف پې کوي او په غلا باندې کوي په غلا باندې. نو لکه دا ډیره بدبختی ده چې مونږه دا افسوس لکه دې کې ما زه تاسو ته دا خبره یو پکې ډیره ضروري ده چې مونږ هر سیز د ثواب ګناه سره تړلی دی. مونږ ریشنل تھینکینګ نشته، صرف د دې سیز ثواب دی، د دې سیز ګناه ده او په دې نه خبر نه یو د ګناه څنګه ده او د ثواب څنګه دی. دا ګناه هم د ثواب په نیت کوو کنه، ګناه هم د ثواب په نیت کوو، دا غټه مسله ده. لکه بېماني کوو د ثواب لپاره، بېماني کوو. اصلي ډاکټر صاحب په دې په حواله باندې تاسو سره د یورپ او د جرمني کسه مثال دغه تکي خو معاشره ما په خپلم کتلې د خبر ما چې تاسو چونکه ته ژوند کوي او یونیورسيټي کې ایجاب کوي او فیملی مالته ده، نو په روزمره ژوند کې بس تاسو ډېر مثالونه داسې راځي د چیټینګ په حواله، د غلا په حواله، د دروغ په حواله. دغه تاسو صورتحال ده چې هغه زمنګ د دې ماشینې د دې چیټینګ د خاص کر د سکولونو د چیټینګ چې په دې حواله باندې دغه تاسو صورتحال ده. یاره سکولونو چې کوم چیټینګ دی دلته کې هغو ماشومان وړوکوالي نه د داسې عادت کړي دي چې ماشومان چې هر څه کوي چیټینګ نه کوي. د نمبرو دوړ نشته که څه وجه ده د نمبرو نه د هغو د نمبرو دوړ داسې نشته که نه چې یو خو هر سیز لکه موږ یو د سیستم باندې به خبره کوو، زموږ طرف ته سیزونه اصل کې یو امتحان سره تړلي دي. دلته کې چې کوم دی کنټینیوس مارکینګ دی، د مارکینګ یو کنټینیوس پروسس دی. لکه دا چې ستا په کال کې لس ټیسټه کېږي د یو سبجیکټ د یو مضمون یا ستا 15 ټیسټه کېږي، وړه ټیسټونه دا ټول شمارل کېږي. نو که ته سفارش کوي نو ته به د هر مضمون دپاره استاد ته په کال کې هر استاد ته به 15 زره سفارش کوي.
نو هغه ممکن نه ده هم. ځکه او هغه سیز ډیر زیات اوپن وي د ټولو ماشومانو په وړاندې چونکې هغه سیز وړاندې کیږي هم. نو هغه کې داسې نشي کېدی چې لکه ته یو ماشوم ته زیات ورکې کم ورکې هر ماشوم خپل نمبر ګوري او خپل نمبر نو هغه سیستم داسې جوړ شوی دی چې لکه چیټینګ پکې ایون لکه ما خو چېرته کوشش هم چېرته نه دی لیدلی د چا خو که چا مثال کے طور پر اوم کو نو لکه هغې د کامیابۍ چانسز ډېر کم دي کم دي نو دی وجه نه ځکه چې دلته چې کوم مونږ طرف ته اف سی وي چې کوم یونیورسيټي انټرنس وي کنه دینه مخکې خو دلته کې سرټیفیکیټ وي نه خو دغه چې کوم سرټیفیکیټ وي د دې لپاره د دې سکول چې کوم د نن خپل انټرنل ایگزامز دي د دې 66% 67% یعنی 2 پارټس د دی وي او یو پارت چې کوم د ثird پارت هغه د دې کلیکټیو یو ایگزام وي هغه وي په کلیکټیو ایگزام هم د سی وی چې هغه به دوه استادان چک کوي او دغه ایوریج نمبر چې څنګه ولګي نو هغه به به کاونټ کیږي لکه هر ایگزام به دوه استادان چک کوي صحیح نو او هغه وی لکه د سکول په لیول لکه د سینوي چې د بورډ نه لکه د دلته کې خپل چک کوي هو بهر لکه سیستم تومره وګد دی د امتحان ولا چې لکه هغه د سینې کې چې ته وایي چې را بس یو امتحان دی زموږ طرف ته چونکې یو امتحان وي بس هغه کې څه وشو بس هر څه هغه سره تړلی وي پاسې کو په مخه ټیک تا یعنی التا پروسس وګد دی د ټیسټ د ایگزام مختلف یو سیریز اف ایگزامز کیږي د یو ایگزام په ځای ټیک تا دوه کال لګه ترسته ایگزام وي دا ټیک تا نو بهرحال خبرې خو زمونږه رواني ټایم هم زمونږ پر کېدو ور دي د پروګرام من خبره په دې باندې کوله چې زمونږ په پښتنه لقي خاص کر د چیټینګ نقل په پښتو کې په عام ساده ژبه کې موږ نقل وایو سکولونو کې دا ډېر عام دی او په دې کې مور پلار انوالو دي خپل بچي لپاره د ډېرو نمبرو لپاره غي کوشش کوي چې دا په 2 نمبرې باندې په بیمانه باندې دا نمبر ډېر واخلي استادان هم پکې انوالو دي پرایویټ سکولز ګورنمنت سکول ټول په دې سیس کې انوالو دي نو د دې لپاره لکه دا یو داسې بیماری ده چې کلیکټیو افرټ پکول غواړي ټول خلک په شریکه کوشش کوي چې دې بیماری نه ځان خلاص کړي اذروایز ممکن نه ده چې منګه لکه دا بیماری لرکو او د دې یو ډېر لوی او لانګ رن کې د دې ډېر لوی نقصانات دي نو تاسو اوریدونکو ته درخواست تاسو خپل خبرو ته کوي چې تاسو سوال غواړئ دي دا پروسس چې کوم دی دا پروسس چې کوم دی د نقل ولا دا په ایگزام حال کې نه بنديږي دا په کور کې بنديږي په کور کې بنديږي ټیک دا به د کور نه بنديږي بیا به د ایگزام حال کېږي دا چې کور نه بند د ایگزام حال کې څوک نشي کولی مطلب خپل بچي د کې موږ په پښتنه په دې کې هم لکه موږ هر څوک کوي لکه هر څوک کوي نو لکه ما خپل دا تجزیه ده ما خپل دا ابزرویشن دي چې ګوره کسل کسان غلا کوي نو دغه د سل د یو کستغلا غلا چې دی هغه ته جایز نشوره دا جواز نه دی دلیل نه ده بالکل دا دلیل نه دی نو د دې اخر کار د دې چې کوم نتیجه راځي کنه هغه دغه د چې زموږ په دې معاشره کې کوم مونږ تخکاری سيزونه دغه زبر د بجلیګر مولانا صاحب خبرو کوم هغه ویرا مونږ چې دلته یو روډ جوړو نو چاینا نه بیا انجینیران نو غړو زموږ چې دلته کې د سپرټنډنټ انجینیر دی او فلانه انجینیر دی او فلانه انجینیر دا هیڅ کار نه وی دا ټیک ده دا صحیح ده او دا دغه وجه ده چې دا ټول د نقل پیداوار وي او مونږ په یو فیلډ کې هم ایکسل کولای نشو ځکه چې مونږ ویک پروفیشنل پیدا کوو کمزوري پروفیشنل خلک پیدا کوو زمونږ د کرپشن سایکل چې کوم د روان وي مسلسل او بل چې کوم د سره ټول غټه خبره چې کوم کیږي هغه دا چې زمونږ د ایجوکیشن په سیستم باندې ټرست ختم شوی دی چې ایجوکیشن په سیستم باندې ستا ټرست ختم شو د مده ستا په رول اف لا باندې ستا ټرست ختم شو دا ټیک ده نو ستا په سټیټ باندې ټرست ختم شو ستا سیستم نو د کوم مونږ بغاوت وینو مونږ چې کوم په دې سوسایټي کې دا هلګول وینو دا ټول سيزونه د دې نتیجه ده ټیک ده دا ټول سيزونه د دې نتیجه ده نو دا به الټیمیټلی مونږ به دا ټول سيزونه ریډیفاین کوو دا به مونږ ریډیفاین کوو چې څو پورې مونږ دا ریډیفینیشن د دې سيزونه نه کړي مونږ جی د قرآن پاک کې آیت کې کنه او اوفل کیل والمیزان بالقسط چې لکه تاسو تل چې کوم دغه په انصاف سره تل بالکل دا انصاف دی دا به لکه دا مارکینګ چې کوم دی دا ټول سيزونه دا انصاف دی زه خو جی دا د سیستم حساب پاتې شوی انصاف کولی ډیوټي کې انصاف کولی یو تر خور کې بل تر نقل ور کې بل تر نور کې دا خو انصاف دا ډېر غټ دی نو دیو جنا لکه د ایگزام سیستم به هم بدلول غواړي د والدین به هم چې کوم دی هغه به هم پکې انوالو کیږي اورال معاشره به د دې سیز مخنیوي کوي اذروایز لکه دا انډیویډوالز دا بورډ په سطح باندې دا نشي کېدی ته د هر بورډ ته ایماندار چیرمن ولګو خو غي نشي کنټرول کولای ځکه چې لاندې ټول یو بورډ ته به ایماندار چیرمن ملاوي شي خو بل بورډ ته به ایماندار چیرمن نه نو بیا مسله ماشومان سره زیاتې کیږي
لاندې خلک چې کوم دی هغه ایمانداری نه کوي دا هغه به د چا وس ور رسید دا به د سیستم په خپل ودرېږي دا ټیک ده. نو زما خپل دا دی چې پیرنټس ته به الټیمیټلی دا سیز ریلایز کول پکار وي دا سیز پکار دی چې هغه محسوس کی چې مونږ به ریل انویسټمنٹ د خپل ماشوم په لرنینګ کې کو شارټ کټو کې باندې کو چټوټ کې باندې کو ټایم ورکو چې زده کړو کی ډاکټر صاحب زموږ پروګرام بالکل ټایم پوره شوی دی وخت زموږ پوره دی کتونکو اوریدونکو ته زموږ د درخواست ته چې تت رنګونه د تاسو چینل له او دا زموږ په شریکه چینل له د دې موږ ټول زده کړو نو تاسو خپل کمنټس هم کوئ دا لایک هم کوئ دا شیر هم کوئ او دا سبسکرایب هم کوئ او موږ د خپل رائے نه که تاسو سره څه ای هغه موږ ته په کمنټ کې راکړئ چې موږ په پروګرام وکړو. ډیر مننه، خوشاله او آباد اوسئ. خدای پامان.